که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. راځو اوس په arrange objects bring forward and backward په دې باندې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو چې یو object فکس کو یا شاته د بل object ویسو. راځو لومړی په پکچر نه شروع کوو. دلته راځو insert tab باندې کلیک کوو. بیا راځو پکچر ته. پکچر کې ورته یو چې د سل د پاسه یې راولې او د دې کمپیوټر نه دلته مثال زه دوه عکسونه سلیکټ کوم. مثال دا دوه عکسونه مې سلیکټ کړل. ورته وایم چې انزرت. مثال دا دوه عکسونه مې راوسته. دلته فارمات پکچر هم ویلی دی. اوس راځو دلته په دې فارمات پکچر کې دلته ګورئ ارینج دغه دی کټګوري ده او په بل په لای اوټ ټک راشئ. دلته څه دی ارینج کټګوري ده. مثال هر ځای نه چې کار کوئ تاسو کار کولی شئ. اوس دا مخته ده دا عکس چې دی. اوس دلته مې کلیک وکړو چې دا دواړه عکسونه سلیکټ نه وځي. دلته مې بیرته کلیک کړ. ورته وایم سینډ بیکورډ. مثال چېرته ولېږه شاته بیکورډ یا سینډ بیک. مثال شاته لاړو. که بیرته راولم ورته برینګ فرنټ یا برینګ فارورډ مخته راولم. مثال دا چې دی مخته او شاته ګورئ. بل دلته سلیکشن پاین دی چې مثال دا ګوره دوه ابجکټ دي. دې ته کولی شئ تاسو نوم ورکئ. دې ابجکټ ته دې پکچر ته مثال خپل نوم ورکولی شئ. اوس مثال دا سلیکټ دی. دلته ورته چې دا ورته چې سینډ بیک. مثال بیرته چې شکل بیک ته وړی شي. مثال سینډ بیک. اوس راځم دې دا دویم سلیکټ کوم. دا سلیکټ کوم. ورته وایم چې سینډ بیک. مثال دا بیک وړم هغه به بیرته مخته راشي. دلته روټیټ. مثال روټیټ څو درجې مثال تاوی دا پکچر مثال په دې شکل سره ګورئ هغه روټیشن یې چینج کوئ. لکه دا سلیکټ کړ. مثال روټیټ. مثال دا وګورئ چې څنګه چینج کوئ. اوس دا دوه دلته دي. زه ورته وایم چې سره په کیبورډ کې کنټرول د زور لاندې نیسم. دا بل پکچر هم سلیکټ کوم. ورته وایم چې الاینمنټ. ورته وایم چې الاین لیفټ. ګوره دا د دې الاینمنټ څه شو لیفټ خواته شو. که ورته وایم چې الاینمنټ الاین رایټ. مثال رایټ خوا سره ده. اوس ګوره د پاس فاصله ده. ورته وایم چې الاینمنټ ته راځم. ورته وایم چې ټاپ پاس د پاس سره برابر شو. اوس بیا راځم الاینمنټ ورته وایم چې میډل د میډل سره منځنۍ برخه د دواړو منځنۍ برخې سره برابر شو. ورته وایم چې باټم لاندې. دلته مثال وایو چې مثال الاینمنټ ورته سنپ ټو ګریډ. مثال کله چې ته دا دغه کې د ګریډ سره به برابره. مثال کومه څه چې دا د لرې که که نه سنپ ټو ګریډ. که اوس بیرته کلیک کوم. مثال دا مثال کوم ګریډ سره چې منظم کې. دلته زه اوس راځم ورته وایم چې ویو ګریډ لاین. دا ګوره اوس ویو دی ګریډ لاین دلته شته. که لرې آف کوم مثال دا آف شو. ګورئ مثال بیرته راځم ورته وایم چې ویو ګریډ لاین. بیرته دا ګریډ لاین راغی. ورته وایم چې دا دواړه چې که ګروپ که سره. مثال دا اوس یو سلیکشن باندې ګوره یار خواته چې وړئ په یو سلیکشن باندې کو. دا دواړه چې شو ګروپ شو. اوس بیرته چې کوم ان ګروپ. مثال بیرته مې ان ګروپ وست. اوس مثال که دا زه سلیکټ کوم هغه ګوره په خپل ځای پاتې کېږي. ګروپ نه ووته دواړه. مثال دا دوه پکچر وي. دلته فارمات پکچر کې عین شی همدغه اپشنې دي په دې کې. مثال تاسو کولی شئ چې د دې استفاده وکړئ. اوس مثال که دلته راشئ ورته چې د دې هایټ 15 مثال دا به وړوکی شي. مثال په دې شکل سره کولی شئ چې مثال دا هم سلیکټ کړئ. ورته چې هایټ 15 وایټ په خپل اتومات باندې څه کوئ سلیکټ کوئ. مثال د دواړو هغه اندازه سره برابر راغله. همدغه شان تاسو کولی شئ پرته د پکچر نه دلته مثال د دې ابجکټ نه شیپونه مختلف شیپونه راوړئ. دا ټول شیپونه دي. هر شیپ چې تاسو کاروئ د ځان دپاره راولئ. مثال لکه دا دی دا شیپ مې راوستو او ورپسې
بل شیپ راولم راځم انسرت ته انسرت کې مثال ترجم شیپ مثال بل شیپ راولم دا شیپ راولم په دې کې مثال د دې رنګ بدلوم په دې شکل همدا سنت باک مثال شاته لګم then bring forward bring front بیرته مثال مخته راولم مثال په دې شکل سره دا تاسو کولای شئ چې اخوا دوی خوا یې همدغسې منظم کولای شئ او همدې نه تاسو کولای شئ چې نور د شیټونه د شیپونه اضافه کړئ مثال دا مختلف شیپونه دي او تاسو کولای شئ چې اضافه کړئ دا ګورئ دا لاینونه دې باندې کار وکړئ په خپله پریکټس وکړئ ځکه چې دا هر یو د تشریح کوم دا ډېر زیات وخت لري خو ټول یو شان دي مثال کولای شئ چې مثال په دې باندې دغه وکړئ مثال دا خط دی مثال داسې یو بعضې لاین ورکوئ ګوره مثال هماغسې لاین تاسو کولی شئ چې ورکړئ دا ډیلیټ کوم اوس راځم همدغه شان موږ دغه هم اضافه کولی شو آیکونونه هم اضافه کولی شو دلته مختلف آیکونونه دي انزرت آیکون هم کلیک دا مثال ډیر زیات لیست د آیکونونو دی مثال دیز نه کلوز کولی شئ دا آیکون دی مثال په دې شکل سره هر آیکون چې تاسو راولئ ځان دپاره راوستی شئ چې مثال دلته فټ کړئ دا آیکونونه تاسو راوستی شئ ډبل کلیک کلیک یا اوکې یا دلته چې راشئ تاسو ګوره دلته هم سلیکټ کړو ورته چې انسرت آیکون چې کله تاسو سلیکټ کړئ او مثال دلته هم کلیک کړو مثال دا آیکون مې راوست ورته هم چې انسرت آیکون او یا مثال په همدې باندې ډبل کلیک کوم یا دلته مې دا سلیکټ کړو دواړه مثال بل سلیکټ کوم مثال د یو نه زیات سلیکشن کوم لکه په دې شکل سره او بیا ورته چې انسرت دوس درې ګوره دلته قوس کې تاسو چې درې هم سلیکټ کړي دي انسرت کوئ مثال دا درې واړه باید څه شي اضافه به شي دلته دې ته تاسو مختلف رنګونه ورکولی شئ دلته راشئ ورته چې مثال په دې شکل سره ګورئ دا رنګونه ورته تغیروئ دلته ګوره که تاسو مثال دا پاس راولم چې تاسو ته معلوم شي لکه دلته دا به راولم لیسته مثال په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې دا وګورئ مثال دلته که د دې الاینمنټ تاسو ګورئ برابر نه دی خو الاینمنټ باندې بیا راشم دلته ګرافیک فارمات مثال داسې رنګ ورکوئ ګورئ دا اشکال د رنګ دي د دې نه سلیکټ کولی شئ دا ګورئ په دې شکل دا شکل باندې مثال دا شکل د شکلونه دي تاسو دا څه کولی شئ کنورټ کولی هم شئ مثال چې شته شپ ته کنورټ کولی ګرافیک ته کنورټ کولی شئ د دې نه مثال دا کولی شئ چې مثال ګرافیک ته کنورټ کولی شپ ته نو دیز نه تاسو آوټلاین مثال مختلف آوټلاینونو رنګ ورته انتخابولی شئ دلته مثال خط ورته انتخابولی شئ دا ډبل ونیسم ګوره دا په دې شکل سره کنټرول زیډ کوم دلته په دې شکل سره دا راغی دلته د دیز نه ورته شیډو هم ورکولی شئ که زه دا دلته راولم په دې ځای کې دا دوه عکسونه به ډیلیټ کړم ځکه چې په دې باندې کار وکړو نو دا دې ته راشم دا به سلیکټ کړم ورته چې فارمات که زه راشم دلته ګلو ته مثال مختلف دغه ورکولی شئ ریفلیکټ مثال کولی شئ ریفلیکشن ورکوئ ورته مثال سافت ایج مثال دا بعضې ایج ترېنه ختموي نو په دې شکل داخل ننوتی بیرون راوتی او 3D مثال تغییر ورکول داسې 3D شکل باندې دې باندې تاسو تغییر ورکولی شئ او د دې نه ورته فارمټینګ کولی شئ چې څنګه فارمات او د دې نه هایټ او وایټ او مثال دې باندې کار کولی شئ اوس راځو ګوره دلته دا سره د خط سره ګوره دا د دې خط نه وتلي راوتلي د دې الاینمنټ برابرو مثال دا مې سلیکټ کړ اوس راځم مثال دا سلیکټ کوم بیا دا سلیکټ کوم ورپسې دا سلیکټ کوم ګوره الاینمنټ یې صحیح نه دی راځم دلته مثال که پیج لایاوټ هم راشي دلته الاینمنټ دی او که ګرافیک فارمت tab ته هم راشي مثال دلته الاینمنټ دی چې مثال لیفت د دې الاینمنټ لیفت خواته برابر شو نو دا چې مثال څنګه تاسو یو الاینمنټ جوړوئ او یا مثال یو شیپ او آیکون او دا شین اضافه کوئ نو دا یو لنډ معلومات د دې په اړه تاسو پې کار وکړئ پریکټس وکړئ که کوم پوښتنه مو لرله بیا د کمنټس په برخه کې ما سره شریک کړئ او زه حتما تاسو ته جواب درکوم مننه چې تر دې دمه زما سره وئ یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي
ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.